محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشته ده، د قرآن کریم د ختم موقع ده. زموږ د اصلاح په خاطر، د خپل نفس او د دې ملګرو د اصلاح په خاطر باندې زموږ او ستاسو د دین یو مختصره مذاکره کوو. الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او مقبوله وګرځوي، او الله تعالی دې ماته او تاسو ټولو ملګرو ته پر دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. محترمو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې د روژې میاشته د کال زړه ده، چې په کال کې 12 میاشتې راځي، په هغې کې د روژې میاشته د ټولو کال دا بنیاد دی، د ټوله کال مغز دی او د ټوله کال زړه دی. که چیرې پر یو مسلمان باندې د روژې میاشته په ښه ترتیب، په ښو عباداتو او په ښو اخلاقو، په ښو اعمالو کې تیره سي، نو د هغې متعلق د الله تعالی دربار کې دا امید کیدی سي چې پر هغې باندې د کال نوره زندگی هم دغسې په ښو اعمالو، په ښو اخلاقو باندې تیره سي. که چیرې د یو مسلمان سره د روژې میاشته د غفلت په حالت کې تیره سي، او د سستۍ په حالت کې تیره سي، او د لاپرواهۍ په حالت کې تیره سي، نو خدا نخواسته چې د هغې د کال نوره زندگی چې را روانه ده، هغې هم پر دې باندې داسې په غفلت او په سستي او په ناپوهۍ کې تیره سي. د مسلمانانو دپاره د نیکو اعمالو، د نیکیانو ګټلو یو سیزن دی. زموږ او ستاسو په عرف و معاشره کې چې کله یو څوک تجارت کوي، کاروبار کوي، نو پر هغې باندې د سیزن خپل وخت و خپلې میاشتې راځي. چې کله پر ده باندې د سیزن وخت راورسیږي، نو دی د ټولو کارو څخه مخ راواړي، بس دی د خپل عمل او خپل کار او خپل تجارت ته متوجه سي. ځکه د ذهن ځان سره دا فکر او سوچ جوړ کړی دی چې په دې سیزن کې چې ما څه نفع راوړه، څه ګټه مې راوړه، هغې به زما پر مستقبل باندې ډېره اثر اندازوي، او د هغې په خاطر به ماته د مستقبل زندگی ډېره اسانه وي. دغه رقم چې کله پر مسلمانانو باندې د روژې مبارکه میاشت راورسیږي، نو دا د دې د نیکیانو د ګټلو، د نیکو اعمالو یو سیزن دی. که چیرې مسلمان په دې سیزن کې خپل زندگی پر نیکو اعمالو پر کار باندې واچوي، بیا خو به دا مسلمان ځان له دومره نفع او ګټه راوړي چې را روان منازل به د دې روژې د عباداتو، د روژې د نیکو اعمالو په خاطر دې مسلمان ته ډېر اسانه وي، او پر دې مسلمان به ډېر فراحت باندې تیری شي. او دا مبارکه میاشته د مسلمانانو دپاره د مغفرت او د بخښنې یو بهار او پسرلی دی. تاسو زموږ په عرف کې کتلي چې کله پسرلی راسي، نو چې هر طرف ته ګورې سرسبزي د شنګشتیا ده، چې هر طرف ته ګورې ګلان دي، چې هر طرف ته ګورې خوشبویي ده، چې هر طرف ته ګورې بهترینه هوا ده. ځکه دا زمانه د پسرلی ده، او دا زمانه شایسته زمانه ده، دا زمانه د ګلانو، د خوشبویو، د سرسبزۍ زمانه ده. د هغه رقم چې کله روژه مبارکه راسي، دا بیا د مسلمان د مغفرت بهار و پسرلی دی. ځکه د روژې په میاشته کې چې څومره مایان په دریابو کې زندگی کوي، د دې روژاتي دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. چې څومره خصمانان په غارو په خپلو کوټو کې زندگی تیروي، الله ته د دې مسلمانانو روژاتیانو دپاره د مغفرت خواستونه کوي. چې څومره مرغان په دې هواګانو کې ګرځي، هغوی د عامو روژاتیانو دپاره د مغفرت سوالونه کوي. چې کم بنده ته الله تعالی روژه په نصیب ورکړي، چې کله دی خوب کوي، نو الله تعالی خوب په عبادت کې ورشماري. چې کله دی بازار لځي د بچانو دپاره شی راوړي، الله تعالی دا تګ و راتګ په عبادت کې ورشماري. او چې کله دی د خولې څخه دا ساه کاږي، الله تعالی دا ساه د ذکر په اشکالو کې ورشماري. او الله تعالی روژاتي ته پر هر روژه مات باندې داسې دعا و نصیب ورکوي چې په نصیب ورکوي چې هغه بالکل مستجاب وي، هغې صاحبه د قبولیت وي. د الله تعالی په دربار کې د هغې د ردېدلو دپاره څه ترتیب نه وي. نو ځکه یو طرف ته د روژې مبارکه میاشته ده، او د دې سره سره ما درته ویل د قرآن کریم د ختم موقع ده. قرآن کریم آسمانی کتاب دی، قرآن کریم د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی پیغام دی، د الله تعالی وینا ده، او د ټول انسانیت دپاره دستور دی، قانون دی، او د ټول انسانیت ضابطه حیات ده چې انسان به پر دې قرآن کریم باندې زندگی تیروي.
چې څومره آسماني کتابونه د الله تعالی د عرش څخه د مځکې ته راغلي دي په دې ټولو کې مقدم کتاب په رتبه کې آسماني کتابو کې مقدم کتاب قرآن کریم دی. روایتو کې راځي د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش 50,000 کال مخکې الله تعالی د قرآن کریم په خپله تلاوت وکړي. د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش 2,000 کال مخکې الله تعالی پر لوح محفوظ باندې د قرآن کریم کتابت وکړي. بیا د لیلة القدر په شپه باندې چې په کومو شپو کې موږ او تاسو روان یو په دې الله تعالی د لوح محفوظ څخه د جبرئیل امین په ذریعه در سماء الدنیا پورې راورساوی او بیا په 23 کال نبوي زندگی کې نجمن د حالاتو د ضروریاتو فتوا وخت دا پر پیغمبر علیه السلام باندې مځکې ته راورسېدی. لکه څنګه چې په ټولو آسماني کتابو کې مقدم کتاب قرآن کریم دی دغه رقم په ټولو آسماني کتابو کې جامع کتاب هم قرآن کریم دی. ځکه آسماني کتابونه یا تورات دی یا زبور دی یا انجیل دی. پیغمبر علیه السلام وی لقد اعطیت المثانی مکان التورات. حضرت موسی علیه السلام ته تورات ورکول سوی د هغې په بدل کې ماته الله تعالی سوره فاتحه راکړه. والمائدة مکان الانجیل. حضرت عیسی علیه السلام ته انجیل ورکول سوی د هغې پر ځای الله تعالی ماته سوره مائده راکړه. والحوامی مکان الزبور. حضرت داود علیه السلام ته الله تعالی زبور ورکړی و د هغې پر ځای باندې الله تعالی ماته حامیم سورتونه راکړو یو 2 سورته چې د حامیم څخه شروع کیږي. وفضلت بالمفصلات چې کوم مفصل سورتونه د قرآن کریم دي الله تعالی ماته فضیلت په دې سورتو سره پر نور انبیاو باندې راکړي. نو چې د آسماني کتابو څومره خلاصه ده د آسماني کتابو څومره برکت دی د آسماني کتابو څومره مضامین دي هغې ټوله الله تعالی د قرآن کریم په مختلفو صورتو کې راجمع کړي دي. نو قرآن کریم په ټولو آسماني کتابو کې بهترین جامع کتاب بلل کیږي او په ټولو آسماني کتابو کې عالمي کتاب هم قرآن کریم دی. نور کتابونه چې رالو در یو قوم و قبیلې پورې بخاصو در یو علاقې و در یو خطې د مځکې پورې بخاصو. مثلا حضرت موسی علیه السلام ته تورات الله تعالی ورکړي. تورات حضرت موسی علیه السلام ته تورات د مصر د مځکې پورې خاصو. تورات په مصر کې خاص بني اسرائیل ته بس. لیکن قرآن کریم چې الله تعالی را استی سوی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن کریم نه صرف عربو ته و نه صرف عجمو ته و نه صرف تورو ته و نه صرف سرو ته و نه صرف سپینو ته و نه صرف یوې علاقې ته و نه صرف یوې خطې ته و چې د قیامته پورې څومره انسانیت راځي او چې د مځکې پر هر طرف باندې څومره کوره ده. قرآن کریم د مځکې ټولې کورې ته او د قیامته پورې ټوله انسانیت ته عالمي کتاب. ځکه د قرآن کریم تعلق د پیغمبر علیه السلام د نبوت سره او د پیغمبر علیه السلام نبوت عالمي نبوت. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. زه تاسو ټوله انسانیت ته رسول یم. نو په دې خاطر قرآن کریم دا د دې انسانیت دپاره یو ضابطه حیات دی. قرآن کریم د دې انسانیت دپاره یو دستور و قانون دی چې څومره مسلمان امت دی چې څومره مسلمان قوم دی هغې ټول په دې باندې مکلف دی چې د قرآن کریم زده کړه به کوي. د قرآن کریم علم به په دماغ کې راولي چې څومره روزمره دی حلال و حرام په پیژني چې 4 ساعته زندگی دی د قرآن کریم په کوم علومو کې تیروي. د دومره علومو فرضیت پر ټوله انسانیت باندې پر امت مسلمه باندې پروت دی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. علم قرآني علم چې د انسان د ضروریاتو حل پوسي هغې پر هر مسلمان نارینه و زنانه باندې فرض راغلی دی. نو هر مسلمان نارینه و زنانه په دې باندې مکلف دی چې د قرآن کریم زده کړه وکړي. او د قرآن کریم په باره کې اولنی حکم د قرآن کریم د زده کړې هم دی. دې امت ته قرآن کریم 6,646 آیاته دی. په دې ټولو آیاتو کې چې د پیغمبر در غوږو پورې راورسېدی اول آیات دا و چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړی اقرأ باسم ربک الذي خلق چې د هغې تعلق د قرائت سره دی د هغې تعلق د زده کړې سره دی د هغې تعلق د تعلیم سره دی او د هغې تعلق د فهم او په دماغ کې کښېنولو سره دی. قرآن کریم یو کم 80,000 کلمات دي.
چې د الف لام میم مسه ونیسئ در والناس پورې چې د قرآن کریم څومره کلمات شمارل سوي دي یو کم 80,000 کلمات دي. په دې ټولو کلماتو کې اوله کلمه چې د پیغمبر غوږ ته را رسېدلې ده هغه کلمه د اقرأ ده چې پیغمبره قرات کوه، ای پیغمبره د قرآن علم حاصلوه، ای پیغمبره د قرآن تلاوت کوه. نو ځکه د قرآن کریم تعلیم، د قرآن کریم زده کړه او د قرآن کریم فوهنه او د قرآن کریم تلاوت او د قرآن کریم دومره علم په دماغ کې راوستل چې د انسان د زندګۍ حلال و حرام سړي ته معلوم سي، دا پر دې انسانیت باندې فرض عمل دی. نو ځکه موږ دا وایي چې د قرآن کریم صرف ویل هم عبادت دی امت دپاره، د قرآن کریم اورېدل هم عبادت دی، د قرآن کریم مسلمان ته ورښولم عبادت دی، د قرآن کریم د مسلمانه څه زده کولم عبادت دی. که نور نه صرف چې یو سړی د قرآن کریم دی ورکو ته ګوري، د یو سړی تلاوت نه دی زده، صرف د ورځې په کور کې بوډا دی قرآن کریم یې سره وغوړوي دې تورې ته ګوري، زموږ عقیده ده چې د قرآن کریم دې تورو ته کتلم عبادت دی. او د قرآن کریم په احکامو باندې په حلال و حرامو باندې عمل کول دا د ټولو څخه اعلی ترین عبادت دی. ځکه مسلمان قوم په دې باندې مکلف دی چې هغوی به د قرآن کریم زده کړه کوي او پر هغوی باندې د الله تعالی د طرفه دا ذمهواري ده. خو لیکن یوه خبره کوم چې د قرآن کریم د زده کړې دوه شکله دي. قرآن کریم چې انسانان زده کوي دا په دوه شکله زده کیږي. یو شکل د قرآن کریم د زده کړې دا دی چې د هغې متعلق سړی محنت استعمال کړي، چې د هغې متعلق سړی ذکاوت استعمال کړي، د هغې متعلق سړی ذهن استعمال کړي، د هغې متعلق سړی حافظه استعمال کړي، په خپل ذکاوت، په خپل فهم، په خپلې زیرکۍ سره قرآن کریم زده کول، د قرآن کریم الفاظ زده کول، د قرآن کریم حافظ د ځانه جوړول، د قرآن کریم په علومو کې شوه کېدل او د قرآن کریم د معارفو خزانو طرف ته میلان کول. لکه تاسو اورېدلی دی زموږ په عرف کې یاره فلانکی عالم دی، فلانکی طالب دی، فلانکی حاجي دی، فلانکی دا ډېر زیرک دی، ډېر ذهین دی، ډېر فتیم دی، دی د قرآن کریم عجب مسائل یاد دي او د قرآن کریم عجب تحقیقات په دماغ کې دي. یوه د قرآن کریم د زده کړې طریقه دغه ده. لیکن د قرآن کریم د زده کړې دغه طریقه چې سړی په ذکاوت او زیرکي باندې استعمال کړي او په دې سره قرآن کریم په دماغ کې راولي، دا ډیره قابل اعتبار طریقه نه ده، دا قابل بروسه طریقه نه ده. د دې متعلق دا ضروری نه ده چې د انسان نجات به خامخا پکېږي، او د دې متعلق دا ضروری نه ده چې دا به خامخا د انسان د هدایت ذریعه ګرځي. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله په خپلو مکتوباتو کې امام ربانی حضرت مجدد الفسانی هغه په خپل مکتوباتو کې دا لیکلي دي چې دا کومه طریقه چې د زیرکۍ او د ذکاوت د قرآن کریم د زده کړې دپاره انسانان استعمالوي دا ډیره قابله د نجات طریقه نه ده، دا خامخا قابله د اعتماد طریقه نه ده. ډیر ځله لکه سړی چې هدایت طرف ته ځغلی دغه رقم کله کله د سړي روح پر غلطه لار باندې وچلوي. لکه زموږ استادانو به کله سړي ته دا دعا کوله چې الله تعالی دې دا علم د جهنم ذریعه مه ګرځوه، ځکه چې علم په ذکاوت باندې اوسي هغې لکه څنګه چې کله د جنت ذریعه ګرځي عام طور، لیکن کله کله خدا نه خاصه سړی جهنم ته هم رسوي. بیا په خپل عصر کې د دوو علماو واقعه لیکلې ده. دی دا لیکي حضرت مجدد الفسانی چې زما په عصر کې دوه علما دي، د یو نوم فیضي دی، د یو نوم ابوالفیض دی، دواړه سره ورونه دي او فیضي کشر دی، ابوالفیض مشر دی. د دا لیکلي دي چې هغې ته زما په عصر کې الله تعالی داسې ذکاوت او زیرکي ورکړې وله. دی دا لیکي چې زما د عقیدې متعلق چې د مځکې پر مخ په دغه عصر کې بل چاته الله تعالی داسې ذکاوت او زیرکي نه ورکړې. فیضي ته الله تعالی داسې دماغ ورکړی چې هر څومره اوږده قصیده به یې واورېدله په صرف یو ګشت اورېدلو د ده سر ازبر یادېدله، د ابتدا څخه تر انتها د ده په دماغ کې کښېنستله. ابوالفیض کې الله تعالی دا دماغ یې شی چې دوه ځله به یې کومه قصیده د اشعارو واورېدله، که به هر څومره اوږده قصیده وله بیا به د ده په دماغ کې ټینګېدله. په خپل عصر کې د قرآن کریم تفسیر ولیکئ او د قرآن کریم یې ټول مقاصد صحیح کې ادا کړو، لیکن د خپل ذکاوت پر بنیاد په ټوله تفسیر کې داسې کلمه نه کوي استعمال چې هغه ټکی ولري.
دا د خپل ذکاوت استعمال ټولې بې نقاطو بې ټکو حروف کې استعمال کو او د قرآن کریم تفسیر د الف لام صدر والناس پورې پوره کړي. اخر یې دا نوم هم داسې ورباندې کښې شوی چې په هغه نامو کې هم ټکی نه و، سواطع الالهام. دا د دوی د تفسیر نوم و چې په ټوله نامو کې هم ټکی نه و. او دی به د اکبر بادشاه په مجلس کې ډېر کښېنستل او اکبر بادشاه به دا دوه ورونه علما ډېر نازول. یو عالم چې کله په هندوستان کې د فیضي شاعر تفسیر ولیدی سواطع الالهام او د دې استوګنه په دې ایران کې وله، نو هغه عالم د دې فیضي و علم ته ډېر حیران، د دې و تصوف ته ډېر حیران، د دې و تحقیقاتو ته ډېر حیران، د دې و هغه کمالاتو ته ډېر حیران. نو هغه عالم د هندوستان سره روان سو په دې نیت باندې چې فیضي شاعر به وینم چې الله تعالی څومره علم ورکړی دی چې د قرآن کریم مکمل تفسیر بیان کوي، لیکن د هغې باوجود په ټوله تفسیر کې یو د ټکي حرف نه کوي استعمال. چې کله پښتنه پر پښتنه باندې هغه عالم ایران ته راغلی او د فیضي شاعر مطالعه کې پښتنه وکړه، چې کله یې پښتنه وکړه خلکو ورته ویل چې فیضي شاعر په حمام کې د حجامت جوړوي. دی چې کله ورغلی نو فیضي شاعر د حمام په کرسۍ کې ناست دی ژیره خوري. هغه عالم چې د ده کمالاتو ته وکتل، د ده ترتیباتو ته یې وکتل، نو هغه عالم ډېر حیران فاتس. آخر په ډېر تعجب کې ورته وایي هغه ریشمې ته راشي، هغه ژیره خورې. فیضي شاعر په جواب کې ورته وایي بلې ریشمې ته راشم ولیکن دل مسلمان نه مې خراشم، ژیره خو خوریم د مسلمان زړه نه ځیروم. یعنی دین دا دی چې بس مسلمان ته تکلیف مو ورسو، نور ژیره زما شخصي عمل دی، په دې سره زه چاته تکلیف نه ورسو. هغه عالم ورته وایي دل مسلمان تو نه مې خراشي لیکن به خدا دل رسول الله مې خراشي. د مسلمان زړه خو نه زیری لیکن په خدای قسم د رسول الله زړه زیری. نو فیضي شاعر پر هغه ځای باندې حیران، لیکن د هغې څه وروسته هغه فیضي شاعر هغې ته چې د بادشاه دربار ته به کوم چا قصیده راوړه د باچا په مدحه کې به یې لیکلی و، چې کله به هغې خپله د اشعارو قصیده پیش کله نو فیضي شاعر به دستي ورته ویل بادشاه دا زما قصیده ده. بادشاه به ورته ویل څنګه ستا قصیده ده؟ ورته یې زما څه واوره. چونکې فیضي خو چې به یو ځل واورېدله نو بیا به یې ټوله یادېدله، نو بس دستي به بادشاه فیضي به د سره سره وانه که تر پایه پورې. ابوالفیض به دستي ورته ویل بادشاه دا زما د ورور قصیده ده. ابوالفیض خو به دوه ځله واورېدله، یو به یې د اصلي قایله څه واورېده، یو به یې د پزي د خولې څه واورېده. ابوالفیض به هم به د سره قصیده وویله. بیا به بادشاه هغه سړی بې عزته کوي، بیا به بادشاه هغه سړی په بې عزتي د درباره وایستی چې ته د بل قصایدو د بل اشعار راوړې او ماته یې وایې. لیکن د دومره علم، د دومره زیرکوالی، د دومره ذکاوت د هغې د هدایت ذریعه نه وګرځېدله. آخر فیضي او ابوالفیض اکبر بادشاه ته دا فتوا ورکړله چې د تعظیم دپاره و تا ته سجده کول جایز دي. بیا حضرت مجدد الفسانی رحمه الله د دې په مقابل کې ودرېدی. بیا د ګوالیار په قلا کې حضرت مجدد الفسانی ډېره زمانه په جیلونو کې پاتس. بیا هغه ډېر صعوبتونه او ډېرې سختۍ برداشت کې د اکبر بادشاه په مقابل کې چې در هغه وخته پورې هغې په جیل کې پروت و چې در څو پورې اکبر بادشاه برته د دې فتوا څخه شا کېدی. نو چې کم علم سړی د زیرکوالي په حالت باندې، کم د قرآن آیاتونه، کم د قرآن تفاسیر، کم د قرآن زده کړه چې سړی د زراکت او ذهانت په طریقه باندې حاصله کړي، دا خامخا ضروري نه ده چې دا د انسان د نجات ذریعه وګرځي. دویمه طریقه د قرآن د زده کړې هغه د عمل طریقه ده، چې بس قرآن کریم زده کوم چې څومره مې واورېدی پر هغه ځای باندې عمل فکوم بس. نو په دې شکل باندې قرآن کریم زده کول چې د قرآن کریم د زده کړې طریقه هغه د انسان دپاره د نیک عمل کولو طریقه جوړه سي. او دا د صحابو طریقه وه، او دا زموږ د سلفو طریقه وه، او دا زموږ د اکابرو طریقه وه چې څومره به قرآن کریم واورېدی دست دستي عملي کوئ. ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی من عمل بما علم، چې سړی عمل وکړي په خپل علم باندې نو علمه الله علم ما لم يعلم، الله تعالی داسې علوم په دماغ کې ورکوي چې هغه در اوسه د دماغ له لاندې وراغلي. تاسو د صحابو طریقه ګورئ. حضرت ابوبکر رضی الله عنه وایي چې ما سوره بقره په 2.5 کاله کې زده کړه. حالانکه حضرت ابوبکر ته د سوره بقره په زده کړه کې څه مشکل دی؟ حضرت ابوبکر ژبه عربي ده،
حضرت ابوبکر مادری عربي دی او قرآن کریم راغلی په عربي دی. یو پښتانه ته پښتو کتاب کښېږده هغې ته به په د دې په زده کړ کې څه مشکل دی؟ لیکن حضرت ابوبکر رضی الله عنه وایي چې ما یو سوره بقره په 2.5 کاله کې زده کړه. د هغې زده کړه دا نه وه چې صرف د هغې الفاظ هغه زده کړه، د هغې زده کړه دا نه وه چې هغې د هغې معناګانې زده کړي، بلکې د هغې زده کړه عبارت د عملیت څه وه چې ما سوره بقره په دې خپله زندګي کې په 2.5 کاله کې عملي کړې. نو هغې زده کړه دې ته ویل چې کوم شی به عملي کوي، بس هغه د دې زده کړه وه. او چې کوم شی به ده په عمل کې نو راوستلی، که به هر څومره په هغه کې دی ذکي و، که به هر څومره په هغه کې دی ذهین و، که به هر څومره په هغه کې دی فهیم و، دا د ده د زده کړې معنا دغه نه وله. نو د زده کړې دغه طریقه چې د عملیت په طریقه باندې چې د قرآن کریم خبره واورم دستي عملی کم، د پیغمبر د حدیثو خبره واورم دستي عملی کم، او دغه رقم د زموږ د دین متعلق یو خبره واورم دستي عملی کم. دغه د عملیت طریقه دا ډیره فایداره طریقه ده، دا ډیر قابل اعتماد طریقه ده، او په دې کې د نجات ضمانت دی، او په دې کې د هدایت ضمانت دی چې سړی د نجات ذریعه د سړي دپاره ګرځي او انسان د هدایت طرف ته رسي. نو دا هغه د انسان دپاره بهترینه د زده کړې طریقه ده. نو ځکه دا د صحابهو طریقه وه او دا د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه وه. نو په دې وجه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام ترتیب هغه په دې شکل باندې و چې صحابهو سره به یې کومه خبره کوله نو پیغمبر علیه صلات وسلام به هغه د زده کړې دپاره یو ترتیب جوړاوی او هغې به بیا زده کړې ته برابروی. نو په دې وجه باندې تاسو د صحابو داستان واورئ، د صحابو ترتیب واورئ. د پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه هغې د علم متعلق چې کومه خبره د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه به واورېدله هغې به که د قرآن خبره وه، که به د دین خبره وه، که به د هدایت طریقه وه، که به بله طریقه وه، هغې به په ډېره ښه طریقه سره عملیت ته هغه خبره رسوله. مدینه منوره کې پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه دا د صحابه او دا د عشاقو یو ډله وه. دا د پیغمبر علیه صلات وسلام یو منتخب جماعت و چې مسجد نبوي کې به د پیغمبر علیه السلام سره ګرځېدل نو ټوله زندګي به د پیغمبر پر ترتیب چې څه به د پیغمبره څه لیدلي وو، چې څه به د پیغمبره څه اورېدلي وو، چې څه به د پیغمبره څه په دماغ کې فهم کړي وو، په هغې باندې به مکمل د هغې علم و هر څه و، په هغې باندې به مکمل د هغې عمل و، په هغې باندې به مکمله د هغې طریقه وه. مسجد نبوي کې چې به کله د پیغمبرو د صحابو په دور کې څوک راننوتی د ټولو انسانانو به یو شان لباس، د ټولو انسانانو به یو شان لنګوټې وې، د ټولو انسانانو به یو شان ولاړه وه، د ټولو انسانانو به یو شان ناسته وه. نو چې کله به د بهار خلک رالو هغوی به مجبور اوسو دې ته بیا به پوښتنې کولې چې دې کې اوس نبي کم یو دی، دې کې امتي کم یو دی، دې کې اصل کم یو دی، دې کې تابع کم یو دی، او دې کې هغه اول کم یو دی، او په دې کې نقل کم یو دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام زمانه کې د پیغمبر علیه صلات وسلام به پر دې سر باندې بیشتان د پیغمبر علیه صلات وسلام بیشتان درې قسمه په حدیثو کې راغلي دي. د غوږه پورې به د غوږ سره لاندې و دروژې پورې به رسېدلي وو. یو ته لیمه ویل کېدل، یو ته وفره ویل کېدل، یو ته جمعه ویل کېدل. او د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه دا وه د دې بیشتانو په مابین کې به یې داسې لار یستله. د حبشي یو صحابي دی د پیغمبر علیه صلات وسلام سره ګرځي. هغې چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام د بیشتانو طریقه وفهموله نو د هغې سره دستي دا سوچ و فکر پیدا سو چې کاش زما د سر لار د پیغمبر علیه صلات وسلام د لارې په مثل باندې. لیکن چونکې د هغې بیشتان ډېر کشني دي، پیچلي پیچلي بیشتان دي، او د هغې په سر کې لار د پیغمبر علیه صلات وسلام د لارې په شان باندې نه وځي نو ډېر فکرمند دی، ډېر پریشانه دی او ډېر غمجن دی چې زما سر زما د محبوب د سر په مثال په هیڅ شکل نه جوړېږي. آخر د هغې دپاره یو ترتیب جوړوي. ترتیب دا دی اور یې بل کړي، پر اور باندې یو سیده اوسپنه کښېښوله چې کله هغه اوسپنه ډېره ګرمه سوله د هغې څه وروسته یې باره دا اوسپنه سره سوه، باره یې د دې سر پر نیمایي داسې ولګوله. د دې سر د پوست او د ویښتانو یې ځزاره دی د هغې څه دود ولاړېږي. چې کله د سر پوست وسوځل سو نو د سوځلو څه وروسته چې جوړ سولو نو په هغې کې داسې سپینه لار. نو صحابه ورته ویل چې سړی دا خو د پیغمبر یو سنت و، د دې دپاره تا دومره تکلیف او دومره سختی دې څنګه برداشت کړه؟ نو دی به ډېر خوشحاله ولی خلکو تکلیف مې ډېر کم برداشت کوي، لیکن په خدای قسم سر مې در مرګه د پیغمبر پر سر برابر کړي.
لیکن په خدای قسم خبره مې د پیغمبر هغې تر مرګه پورې عملي کړه. نو په دې شکل د دې لږ تکلیف په بدل کې مې دومره لوی سعادت او نیکبختي ځان له راوړله. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابهو دغه طریقه وله. حضرت ابوبکر د هجرت په سفر کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مدینې منورې ته راغلی. حاجانو صاحبانو لیدلی دی مسجد قبا پر ځای باندې ابوبکر او پیغمبر علیه السلام سهار را ورسېدو. 14 ورځې شاوخوا سفر اوس. سهار د مدینې ټول انسانان د پیغمبر علیه السلام او د ابوبکر د استقبال لپاره مسجد قبا ته راوتلي دي. د مدینې د انسانانو چې ورته کتل د دواړو انسانانو یو شکل دی، د دواړو یو رقم لنګوټي دي، د دواړو یو رقم لباس دی. هغې ته دا درک نه لګېږي چې دې کې نبي کم یو دی، امتي کم یو دی. نو آخر په دې نیت باندې په ابوبکر پورې وموښتو د ابوبکر سره روغبړ کړي چې نبي دغه دی. ابوبکر موقع غنیمت وبلله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر ستړی دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې آرام کوي، بس دی د خلکو سره مصافحې او روغبړونه کوي. چې کله لږ زمانه تېره سو، لمر راپورته سو، نو لمر پر سر لږ ګرم سو، ابوبکر ولاړ سو پر یو خاشه باندې پټو واچاوی، پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې سایه جوړه کړه. خلکو چې د دغه عمل ولیده، د دې ځایه څه بیا د هغې خلکو په دې باندې سر خلاص سو چې کم څوک چې موږ نبي بالی هغه په حقیقت کې امتي دی، چې کم څوک موږ امتي بالی هغه په حقیقت کې نبي دی. هغه په دې وجه چې د نبیو د امتي رنګ سره یو رنګ، د نبیو د امتي لباس سره یو لباسو، د نبیو د امتي شکل سره یو امتي چې د نبي څه اورېدلي او دستي عملي کړي. د صحابه کرامو د زده کړې طریقه، که د قرآن کریم زده کړه وه، که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د افعالو زده کړه وه، که د پیغمبر د اقوالو زده کړه وه، هغه د زیرکۍ په شکل نه وه، هغه د ذهانت په شکل نه وه، هغه د فطانت په شکل باندې نه وه، هغې د عملیت په شکل وه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره هغې دستي عملي کوله. ځکه دا یو حقیقت دی چې د پیغمبر خبره عملي کول دا د دې امت دپاره سنت دی زموږ او ستاسو په الفاظ، او د دې امت د کامیابۍ معیار هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی. دې امت کې که د چا اعمال ګورئ چې دا بهترین دي که کمترین دي، دا ښه اعمال دي دا که ناقص اعمال دي، دا قبول اعمال دي که غیر قبول دي، د دې دپاره هغه نقاد هغه کره کوونکی شی دا د پیغمبر سنت پروت دی. لکه تاسو چې کله زرګر له زر وړئ زموږ په معاشره کې د هغې سره یو شی پروت دی، دا زر پرویي، دا پر معلومیږي چې دې کې کوټ دومره دی، دې کې کره زر دومره دی، دې کې اصل دونه دی، دونه کم اصل دی. د هغه رقم زموږ او ستاسو د ټولو اعمالو دپاره نقاد شی د پیغمبر سنت پروت دی. د هر چا عمل چې وینې، که ښه عمل دی که کمزوری عمل دی، دا به د پیغمبر پر سنتو باندې ګوري. که د پیغمبر پر سنت طریقه و نو دا کره عمل دی، دا بهترین عمل دی. او که هر څومره ښه عملي چې د پیغمبر هر څومره ښه رنګي ښه شکلي چې د پیغمبر د سنتو څه چې فصلو، بیا په هغې کې نقادیت نسته، په هغې کې کرهوالی نسته، په هغې کې بیا هغه کوټ دي او هغې بیا هغه د حیثیت والا عمل نه بلل کېږي. او د پیغمبر سنت څه دي؟ د پیغمبر څخه قرآن اورېدل چې وحي مطلوع ده، د پیغمبر څخه دغسې اقوال اورېدل چې غیر مطلوع ده، هغې په خپله زندګي کې جاري کول، دغه د پیغمبر سنت دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی قرآن دغسې هم رااستولی سو، لیکن د قرآن سره معلم د پیغمبر په شکل راواستوی چې دا د انسانیت دپاره یو نقشه ده، یو مشق ده، یو نمونه ده. استاد چې کله طالب ته سبق وایي نو بهترین استاد هغه دی چې د طالب سر پور خلاص کړي، او د سر خلاصېدلو بهترینه طریقه دا ده چې دلته پر بورډ باندې مشق ورته جوړ کړي او په هغه باندې عملي کړي. دغه رقم الله تعالی قرآن کریم راواستوی او قرآن کریم تعلیم د انسانیت ته ورکوي. د هغې دپاره مشق د پیغمبر علیه السلام شکل و، د پیغمبر علیه السلام زندگی وه، د پیغمبر علیه السلام سنت و، د پیغمبر علیه السلام نقشه وه چې کم شی په قرآن کې لیکلی دې امت ته دی، هغې د پیغمبر په شکل کې الله دلته وښولی دی چې دغه ده. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه، دا د پیغمبر علیه السلام زندگی، دا د دې امت دپاره د کامیابۍ معیار دی. که په کم عصر کې د انسانانو زندگی د خپل نبی پر نقشه وه، بیا خو هغه انسانان د فلاح و کامیابۍ مالکان دي. لیکن که په کم عصر کې د دې مسلمان قوم زندگی د پیغمبر د سنتو څخه بدله سوله، بیا دا امت د تباهۍ امت دی، دا امت د رسوایۍ امت دی، دا امت د ختمېدو امت دی. ځکه الله تعالی چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته رااستوی
نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راستولو سره الله تعالی پر عرش باندې یو خبره ولیکله. هغه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ادا کړي چې پیغمبره ته خو ورسه خپل امت ته، امت بستا اتباع کوي. وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. پیغمبر علیه السلام وایي د نن سبا ذلت و رسوایي د هغه قوم په نصیب ده چې هغې زما پر نقشه، زما پر طریقه، زما پر سنتو زندگی نه تېروي. الله تعالی سورته یا محمد لو استفتحوني من كل باب وجاءوني من كل طريق. اے محمد که دا خلق په هر دروازه وټکوي او که دا خلق در ما پورې پر هر لار باندې راسي، لما وسعه الا اتباعك، در ما پورې بل څوک نسي را رسولی ستا طریقه یې را رسي. که هر دروازه وټکوي په یوه دروازه کې هدایت نشته، که پر هر لار باندې راسي در ما پورې را رسېدی نسي چې در څو پورې ستا نقشه نه وي، چې در څو پورې ستا طریقه نه وي، چې در څو پورې ستا سنت نه وي. پیغمبر علیه السلام وایي لو کان آدم صفی الله حیا، که اوس حضرت آدم علیه السلام ژوندی سي، لما وسعه الا اتباعي، زما د سنتو څخه بغیر په بل شکل کې نجات نشي پیدا کولی. ولو کان ابراهیم خلیل الله حیا، ولو کان موسی کلیم الله حیا، ولو کان عیسی روح الله حیا لما وسعه الا اتباعي. بیا د دې دپاره د نجات بله لار نشته چې زندگی به زما پر دغه نقشه تیروي، زندگی به زما پر سنتو تیروي، او زندگی به زما پر طریقه باندې تیروي. ځکه د پیغمبر د راتګه سه دنیا ته وروسته بیا د نجات معیار، د فلاح او د کامیابۍ لار په دې امت کې په ټولو انسانیت کې صرف د پیغمبر سنت پاتې. حضرت امام مالک رحمه الله به ویل چې کله په امت کې فساد راسي، لکه طوفان نوح چې د مځکې پر مخ باندې رالی، بیا د ټولې مځکې مخ اوبو ونیوی، د نجات یوه لار پاته وه چې څوک د نوح علیه السلام په کښتۍ کې کښېنستلی وی هغه نجات پیدا کړي، چې څوک د نوح د کښتۍ صفات سو هغه غرق و تباه سو. د وی چې کله په امت کې فساد راسي، ګډوډي راسي، بیا د نجات یوه لار ده، هغه لار دا ده چې د سنتو کښتۍ ده. بس که یو سړی د سنت په کښتۍ کې سپور سي او پر سنت طریقه خپله زندگی روانه کړي، بیا د هغې سړي دپاره په دې معاشره کې نجات سته. او که زندگی د سنت د کښتۍ څه شوه سوه، بیا د هغې دپاره تباهي ده، بیا د هغې دپاره غرقي ده، او بیا د هغې دپاره هلاکت دی. او په سنتو باندې عمل کول دا د هر څومره لوی ولایت، دا د هر څومره لوی درجې، دا د هر څومره لوی کشف، او دا د هر څومره لوی بزرګۍ او کرامت ذریعه ده. حضرت جنید بغدادي رحمه الله ته یو مرید راغی، 10 کاله زندگی ورسره تېره کړه. د 10 کاله زندگی څخه وروسته هغه مرید به راورته حضرت ما ته اجازت راکړه چې رخصت. دی ورته ولې ځې؟ هغه ورته په ډېره لو تمه باندې راغلی وم، لیکن دلته مې هېڅ نه ولیدو چې ما وې زه به د حضرت جنید بغدادي سره وخت تېروم او د هغې څه به کشف و کرامات وینم، او د هغې په ذریعه به د هغې ډېره لویه بزرګي ما ته رامعلومه سي. دې 10 کاله کې مې ستا په زندګي کې څه خاص شی نه ولیدی، نو په دې خاطر ما ته نور اجازت راکړه. حضرت جنید بغدادي ورته وایي سړی په دې 10 کاله کې دا راته ووایه، په دې 10 کاله کې دې د پیغمبر د سنتو مخالف عمل راکې ولیدی؟ هغه ورته نه، په 10 کاله زندگی کې مې د سنتو مخالفت عمل نه درکې ولیدی. حضرت جنید بغدادي ورته الحمدلله زما په عقیده کې د ټولو څه لوی کشف و کرامت دغه دی چې ما ته الله تعالی 10 کاله د پیغمبر پر زندگی پر سنت طریقه باندې عمل او زندگی را نصیب کړه. در دې لوی کرامت، در دې لوی کشف، در دې لوی بزرګي زما په عقیده کې بل نشته. حضرت بایزید بستامي رحمه الله ویل چې ما 20 کاله د نفس خلاف مجاهده وکړه، لیکن د ټولو څه پر نفس باندې درنه مجاهده او در ټولو د نفس قابو کوونکې مجاهده هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه وه چې په کومه زندګي به زما د پیغمبر پر سنت طریقه روانه سوله، په دې وخت کې به زما پر نفس باندې ډېر زد و، په دې وخت کې به زما نفس ډېر په قابو کې و، په دې وخت کې به زما نفس ډېر په کنټرول کې و. نو د ټولو څه بهترینه مجاهده د نفس خلاف هغه دا د زندګي د پیغمبر پر سنت تېرول. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله په خپل مکتوبات کې لیکلي دي چې سړی د خپل رضا مطابق نفلی اعمال کوي، په دې کې د انسان نفس ورځ په ورځ چاغېږي.
د انسان په دماغ کې تکبر راځي، د انسان په دماغ کې شیخي راځي، د انسان په دماغ کې بزرګي راځي چې زه خو لوی سړی سوم، زه خو ډېر عابد سوم، زه خو ډېر بزرګ سوم. نو د خپل نفس خلاف سړی په خپل طبیعت باندې چې کوم نفلي اعمال کوي نو په هغې باندې د نفس کنټرول نه راځي، د هغې سره نفس ډېر نور چاغېږي. هغې لیکلي دي که څوک د نفس کنټرول غواړي، د نفس قابو کول غواړي، هغې د سنت طریقې سره سوا په بله مجاهده کې سړی نشي پیدا کولی چې بس خپله مجاهده پر سنت طریقه روانه کړه. هغې په دې خپل کتاب کې د سنتو په عجیب الفاظو باندې تعبیرات کړي چې سړی ورته حیرانېږي. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلي دي یو سړی غرمه 10 منټه قیلوله کوي. قیلوله معنا د غرمې خوب، د غرمې یو ساعت کې آرام په دې نیت باندې کوم چې دا د پیغمبر سنت دی. هغه لیکلي دي چې په دې عمل باندې الله تعالی څومره خوشحاله کېږي، د ډېرو انسانانو سره د ماخستنه سره د سهاره په عبادت باندې دومره نه خوشحاله کېږي چې هغې د سنت نیت نه کې لري، هغې صرف د خپل طبیعت مطابق عبادتونه کوي. که ټوله شپه پر عبادت باندې ولاړي او شبخیزه عبادت کوي. حضرت مجدد الفسانی وایي چې د غرمې یوې قیلولې ته چې الله تعالی څومره برکت ورکړی دی دا د دې ټولې شپې په عبادت کې نشته. حضرت مولانا یحیی مدني رحمه الله بیا در عجیبه ځای تللی دی. هغې وایي یو سړی بیت الخلا ته ورغلی، په بیت الخلا کې صرف ناسته د بولو په حالت کې په سنت طریقه باندې کول، چې دی صرف پر بولو باندې په سنت طریقه باندې کښېني چې د الله تعالی په دربار کې دا عمل څومره محبوب عمل دی. نو د ډېرو انسانانو ډېر لوړ لوړ عبادتونه د الله تعالی په دربار کې دومره قبول عمل نه دی، دومره محبوب عمل نه دی، او الله تعالی ته دومره خوش عمل نه دی چې سړی صرف بولي په خانه کې په بیت الخلا کې د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې کوي. ما درته ویل د دې امت دپاره معیار د نجات، د دې امت دپاره د نوح علیه السلام کښتۍ په طوفان نوح کې هغې د نجات ذریعه وه. نو د دې امت د نجات ذریعه هغه د پیغمبر علیه السلام طریقه ده چې د پیغمبر علیه السلام څخه قرآن اورېدل، د پیغمبر د صحابو څخه اورېدل، د پیغمبر علیه السلام سنت اورېدل، د پیغمبر اقوال او اعمال ویل ولیدل، د هغې څخه وروسته پر دې خپله زندګي دستي جاري کېدل او د خپله زندګي د پیغمبر پر طریقه باندې دا د دې امت هغه بهترین عمل دی. خدا نخواسته که چیرې په معاشره کې د یو سړي زندگی هغه د پیغمبر علیه السلام د سنتو خلاف، بیا خو په دې عمل باندې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسول. ما اوس د فیضي شاعر واقعه درته بیان کړه چې بیا په دې عمل د پیغمبر علیه السلام زړه زیرول او بیا په دې عمل باندې د پیغمبر زړه ته زخم ورکول چې کم سړی زندگی د پیغمبر علیه السلام پر طریقه نه تیروي، د هغې انفرادي زندگی ده، د هغې اجتماعي زندگی ده، د هغې د کور زندگی ده، د هغې بهار زندگی ده، د هغې د تجارت زندگی ده، د هغې د مسجد زندگی ده چې کله د پیغمبر علیه السلام د سنتو سواړی بیا خو په دې عمل باندې د پیغمبر زړه ته زخم ورکول. دا زه نه وایم، د یو بزرګ متعلق حکیم الامت لیکلی دي چې هغې به د ورځې 100 واره درود پیغمبر علیه السلام ته وایي. یو شپه په درود کې ډېر ستړی سو، چې ستړی سو د شپې د درود په مابین کې خوب ورغلی، سترګې پټې سو. که ګوري پیغمبر علیه السلام په خوب کې ورته حاضر سو، چې کله پیغمبر علیه السلام ته ګوري نور جسم مبارک سالم دی لیکن پر دې ځیګر او پر دې سینه او پر دې زړه باندې داغونه دي. د پیغمبر علیه السلام څخه بزرګ پوښتنه کوي چې حضرت جسم دې ډېر سالم را معلومیږي لیکن پر زړه دې داغونه دي. د پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې نور بدن خو مې سالم دی لیکن زما د امت انسانانو زما سره جفا وکړه، هغې زما د سنت زندگی پرېښوله، د هغې د سنت د عمل د پرېښولو په خاطر ما د دومره تکلیف دی چې نن زما زړه د هغې په وجه باندې داغ دی. نو چې کوم نوجوانان د سنت طریقې زندگی نه تیروي، یا د هغې شکل یا د هغې لباس یا د هغې ناسته ولاړه دا د پیغمبر پر طریقه نه وي، دا آسان عمل نه دی، دا سپک عمل نه دی، په خدای قسم دا دروند عمل دی.
که ته ما ته وایې چې ما ته یې درندوالی نه معلومیږي، درندوالی به هلته تا ته معلوم سي چې د قبر تورې کندې ته ورشوه سي چې ما څه کول، ما زندگی څنګه تیروله، او ما د چا پر زړه باندې داغونه لګول، ما د چا زړه زخمی کاوی، او ما د چا و زړه ته زورونه په دې خپل عمل باندې ورکوله. نو هغه بزرګ د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسوله دا ستا پر بدن باندې داغونه، ستا پر سینه باندې زخمونه د څه دي؟ نو هغې ورته وایي چې دا د زما د امتیانو د جفا په خاطر چې ما د هغې په خاطر کومه وفا وکړله او د دوی د طرفه زما سره کومه جفا روانه ده، نو دا د هغه جفا اثرات دي چې زما پر دې سینه باندې جوړ دي. خدا نه خواسته که د قیامت په میدان ته د شفاعت دپاره خپل نبي ته ور وړاندې سو چې د الله رسوله زما شفاعت وکړه، که هغې راته وایي چې پردیو کافرانو خو ما ته تکلیف راکوي، ما ته زورونه راکړه او ما ته ډېر زیرېدل راکړه، که هغې دا راته ویل چې زما د طایف واقعه زما په یاد ده چې زما بدن ټوله په وینو کې کرنګ و، او ما ته دومره تکلیف او زرونه وله چې نه کاله بعد حضرت عایشه پوښتنه ځین کوي چې د الله رسوله د طایف ورځ دې په یاد ده، د پیغمبر په سترګو کې اوښکې رالی، ورته یې حمیرا هغه ډېره سخته ورځ وه چې زما بدن د سره تر پایه پورې په وینو کې کرنګ و. که د قیامت په ورځ پیغمبر علیه السلام وایي چې هغه تکلیف خو چې ما ته راکړئ هغه خو پردي خلک او د پردو د تکلیفه څه سړی ګیله نه کوي، لیکن زما د امت بچانو، زما د امت نوجوانانو، زما د امت انسانانو هغې پر څه باندې ما ته تکلیفونه راکړو، هغې زما سینه پر څه باندې داغ داغ کا، هغې زما زړه پر څه باندې زخمی کوي، هغې زما پر سینه باندې ولې داغونه او زخمونه را جوړ کړو. نو بیا به د پیغمبر د دې ګیلې جواب د چا سره یي؟ کوم نوجوان به د پیغمبر د دې ګیلې جواب لري او د دې ګیلې تاب به لري او د پیغمبر د دې ګیلې ته به ځان کلکوي؟ نو په خدای خاطر، د خدای په خاطر د پیغمبر سنت طریقه خپله کوي، د پیغمبر په سنت طریقه کې د پیغمبر سره محبت دی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په محبت باندې زما او ستا بیړه فاریږي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په محبت د قیامت په میدان کې زما او ستا شفاعت دی. څه مو کړي دي په دنیا کې؟ زما او ستا مجلس په کوم شکل دی؟ زما او ستا سپین ږیری او تور ږیری په کوم شکل دی؟ زما او ستا نارینه او زنانه په کوم شکل دي؟ زما او ستا مشر او کشر په کوم شکل زندگی تیروي؟ لیکن ای کم نصیب سره سره فاته دي. زه تاسو ته نه وایم، په خدای قسم اول دې ځان ته وایم چې سره سره فاته دي. کمې لمونځ دی، کمې روژه ده، کمې عبادت دی، یوه تمه مې د محمد رسول الله د شفاعت ده. که په خپله زندگی په خپله بد عملي د رسول الله د شفاعت څخه محرومه پاته سو، بیا زما او ستا څه حال دی؟ په دې خاطر بې وفایي مه کوئ د خپل نبي سره، د خپل نبي سره جفا مه کوئ. هغې نبي ستاسو متعلق ډېرې ژړاوې وکړي، هغې نبي د دې امت متعلق ډېرې فریادونه وکړو، د هغې د فریادونو خیال وساتئ، د هغې سره وفا وکړئ. که د قیامت په میدان کې محمد رسول الله ما او تا ته وایي چې زما د ژړاو صله، زما د ژړاو بدله ای امتي تا ما ته په دې شکل راکړه، پیغمبر کومې ژړاوې وکړې چې کله به شپه راله د پیغمبر علیه صلات وسلام ژړا به په دې شکل باندې راپورته کېده چې دا سینه مبارک به لکه د کټیو غوندې خود کېده چې د امت انسانانو ته قرآن کریم څنګه ورسیږي، د امت انسانان د جهنم څخه نجات څنګه پیدا کړي. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام به د ده پر ډېره ژړا باندې الله تعالی د عرشه سره واستوي. څه به ورته ویل پیغمبره ولربک فاصبر، ته د خپل رب دپاره لږ صبر وکړه. لیکن د پیغمبر به بیا تسلی نه کېدله، ژړا به ډېره زیاته ډېره زیاته ډېره زیاته. لیکن بیا به دویم ځل جبرائیل په دغه شپه کې رالی، واصبر وما صبرک الا بالله، ته د الله په خاطر باندې لږ صبر وکړه. د پیغمبر علیه صلات وسلام اوښکې به نه درېدلې. دریم ځل به جبرائیل علیه السلام رالی، بیا به ورته ویل ولربک فاصبر، ای پیغمبره ته د رب دپاره ته صبر وکړه. واصبر فانک باعیننا، ای پیغمبره ته صبر وکړه، ته زموږ په نگراني کې. لیکن څلورم ځل چې به ژړا ډېره زیاته سوه، نو بیا به جبرائیل رالی ولعلک باخع نفسک علی ان لا یکونوا مؤمنین، ای پیغمبره شاید د ډېرې ژړا، د ډېر افسوس، د ډېر فریاد په خاطر به ته خپل ځان و هلاکت او تباهي ته ورسوې چې که چیرې دا خلک مؤمنان نسي. نو یو طرف ته د دې امت دپاره د پیغمبر علیه السلام هغه ژړاګانې وې،
که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما تا ته د قیامت په میدان کې وایي چې زما د عرفات ژړا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ناقة القصوا باندې سپور 15 غنټې مسلسله د عرفات پر غونډۍ باندې ژړا وکړه د دې امت دپاره. که پیغمبر درته وایي چې زما د مزدلفې د شپې ژړا، زما د مینا ژړا، زما د بیت الله د حرم ژړا، ځکه چې د بیت الله کې په دا شکل باندې په ولاړ لمونځ ژړا کوله حتی تورمت قدماه، د پښې مبارکې به وفرسېدلې. که هغې وایي چې زما هغه اوښکې چې یا زما پر ږیره به یېدلې یا زما پر سینه باندې به یېدلې، ای امتي د هغې صله د هغې بدله نن تا په دې شکل ماته راکړله. پردیو ماته تکلیفونه راورسول، لیکن د هغې څه زه څه ګیله کوم، ته خو زما خپل وې، ته خو ماته د ګل په شان باندې وې. نو ګل تکلیف خلکو ته د ازغو په شکل باندې رسیږي، د ازغو څه، لیکن تا ته ماته خپلو ګلانو تکلیف راورسوی. نو بیا به د پیغمبر د دې ګیلې د دې شکوې جواب د چا سره د قیامت په میدان کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وایي چې زما د عرفات ژړا زما د خپلو زنانو دپاره نه وه، زما د عرفات ژړا زما د خپلو بچو دپاره نه وه، زما د عرفات ژړا زما د خپل خاندان دپاره نه وه. ای امته زما ټوله ژړا، زما ټولې زارۍ او زما ټوله فریاد دا ستاسو په خاطر باندې باندې. حالانکه پیغمبر د خپل امت کم حالات واورېد او پیغمبر د خپل اولاد کم ازمایش ولیدی، د اولاد په خاطر یې ژړا نه وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حجره مبارکه کې ناست دی او غیږه کې حضرت حسین رضی الله عنه نیولی دی، په دې سینه پورې نیولی دی. پیغمبر علیه السلام ژاړي او حضرت حسین پر دې مخ باندې مچوي. ام سلمه د ټولو مؤمنانو مور د پیغمبر د کور زنانه بهر حجرې ته راننوته چې ورته ویې کتل د پیغمبر علیه السلام اوښکې پر دې سینه مبارک رابهیږي او حسین یې په دې غیږ پورې نیولی دی. ورته یې د الله رسوله پر څه باندې دومره فریاد و ژړا ده؟ دی ورته یې ام سلمې ما ته اوس حضرت جبرائیل راغلی او ما ته دا خبر راکړی چې ستا دغه بچی به ستا امت ذبحه کوي او ستا د دغه بچي سر به ستا امت پرې کوي او ستا د دې بچي وینه به تویږي. او ما ته حضرت جبرائیل هغه مځکه راښکاره کړله، هغه خاوره یې راته پیش کړه چې په دې خاورو په دې خړو کې به ستا د دې بچي وینې بهیږي. نو په دې خاطر ما ته ډېر افسوس دی. نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه په دې زینه پورې ونسي او بیا ژړا. د هغې دپاره پیغمبر ژړا نه وکړله چې یا الله حسین بچاو کا، یا الله زما خاندان بچاو کا، یا الله زما د خاندان او زما د بچو حفاظت وکا. د پیغمبر د عرفات ژړا، د پیغمبر د مزدلفې ژړا، د پیغمبر د ورځې او د شپې ژړا د دې کم نصیب امت دپاره وه چې نن د امت اشکالو ته ګورې، نن د امت اعمالو ته ګورې، نن د امت جفا ته ګورې، نن د امت هغه اعمال انسان په عقل کې حیران کی چې دا به په کوم شکل د دې خپل نبي مخ ته ښکاره کېږي. چې کله د کربلا واقعه راله نو د پیغمبر د نسل سره څه اوس، حالانکه پیغمبر د هغو په خاطر باندې ژړا نه وکړو، خدای ته لاس یې نه کوي پورته چې الله زما نسل بچاو کړه. د پیغمبر په نسل کې 14 کسان صرف د حضرت فاطمه الزهرا اولاده در تیغ ووته چې د کربلا په میدان کې د هغې ټولو ذبحه وسوه او د هغې سرونه د بدنو سفریس. 14 صرف د حضرت فاطمه الزهرا اولاده وه او 15 د حضرت علی رضی الله عنه نور اولاده وه چې هغه د نورو زنانو سه وو. په هغې کې عبدالله و محمد و عثمان و جعفر و عباس چې دا اوس یې شیعګان عباس علمبردار بولي. نو 21 کسان صرف د حضرت علی اولاده وه او 14 د حضرت فاطمه الزهرا اولاده وه. دا د کربلا په میدان کې ټوله در تیغ ووتل او د دې ټولو د بدنو سه سرونه پریس. معصوم علی اکبر 1.5 کلن بچی چې کله کربلا په میدان کې آخرنی حالت راځي نو حضرت حسین دا بچی را باسي، هغې د دې تندې څه دا دوی اوبور باندې بندي کړي دي، هغې د دې تندې څه دا ژبه کړی. نو حضرت حسین رضی الله عنه دا خپل بچی د دې ابن زیاد و لشکر ته ورښکاره کوي، ورته دې ماشوم بچي څه جرم کړی دی، د دې دپاره خو لږ اوبه راکړي. حرمله حربنه ابن کامل الکوفي هغې غشې ورسره راسم کې هغه معصوم علی اکبر 1.5 کلن بچی په دې ستوني کې ولګېدی. د هغې چې کله دا وینه راته وسوله نو پیغمبر یې په دې لفه کې حضرت حسین دا وینه ونیوله او برته یې په دې خوله کې ورته وکړل، ورته بچی د بدن په وینو ځان اوبه کړه.
ورته بچی سبا دا مقدمه د خپل نیکه محمد رسول الله په مخ کې پیښ کړه چې کله د کربلا واقعه ختمیږي نو د پیغمبر د کور د حضرت حسین د کور زنانې او د هغې بچي چې په هغې کې زینب بنت فاطمه د حضرت فاطمې لور په خپله نو هغې د ابن زیاد لشکر د خیمو سره روانوي د مینځو په شکل باندې حضرت زینب چې کله وکتل د کربلا په میدان کې 2 کسان سر پرې کړي پراته دي د هغې په دې سر کې حضرت حسین پروت دی د هغې وڅنګ ته علي اکبر ماشوم چې 1 کلن دی د هغې سر یې پرې کړی دی هغې وڅنګ ته پروت دی او هغه خلک هغې پر دې آسان یې پر دې لاشو باندې خیژوي او دا بدنونه یې فایملکي پر دې باندې ځغلی حضرت زینب بنت فاطمه هغې چې کله دې لاشو ته وکتل دې بدنونو ته وکتل برای دې خوله اسمان ته پورته کړه چیغې کېده کړ یا محمد صلی علیک الاله و ملک السما اے محمد پر تا دې د الله درودونه هذا حسین بالحرا دا حسین په دې ریګو کې پروت مزمل بالدما د خپل بدن په وینو لمبېدلی مقطع الاعضاء چې د هغې د بدن اندامونه ټوکړې ټوکړې دي تصفى علیها الریاح چې پر هغې باندې د کربلا دوړې را دوړېږي بیا یې نارې کې یا محمده بناتک السبایا اے محمد ستا د کور زنانې نن د مینځو په شکل باندې روانې دي وذریتک مقتله ستا ټوله نسل نن در تېغ ووتی چې کومو کسانو د حضرت زینب دا ندا واورېده چې کم کسان د کربلا په میدان کې چا د حضرت حسین سر پرې کړی و هغوی هم ټوله د دې ندا او د دې پر ناره باندې په چغو سلو او په ټوله کربلا په میدان کې د حضرت زینب پر ناره باندې یو چغې یو جوړ د ژړا روایتو کې راځي حتی ابکت کل صدیق و عدو چې هر دشمن او دوست هغوی ټول ورسره په ژړا باندې نو د پیغمبر دغه حالت د پیغمبر د نسل سره دی امت وکړي لیکن پیغمبر د هغې دپاره د عرفات ژړا نه ده کړې پیغمبر د هغې دپاره د شپې ژړا نه ده کړې پیغمبر د هغې دپاره فریاد نه دی کړی د پیغمبر د هغې دپاره ناقراري نه ده کړې که څومره ژړا ده که څومره فریاد دی که څومره ناقراري ده هغه د دې کم نصیبه امت دپاره ده نو که د قیامت په میدان کې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې زما امته تاسو زما د شپې د ژړا کم قدر وکړئ تاسو زما د فریاد کم قدر وکړئ تاسو زما سره څه وکړو تاسو زما د سنت طریقې سره څه وکړو تاسو زما د زندګۍ سره څه وکړه تاسو په کم شکل زما د وفا جواب په کومه جفا باندې راکړئ بیا زه دې انسانانو ته وایم چې د محمد رسول الله د شفاعت امید به په کم شکل باندې کوو زما خدا عقیده ده که د یو چا سره د رسول الله د شفاعت طمع و امید نه ورسره زما دا عقیده ده چې بیا د خپلو اعمالو په خاطر د قیامت په میدان کې زموږ ستاسو نجات ډېر لیرې دی د خدای په خاطر زما او ستا معاشره ده نن چې کله د خوشحالۍ ورځې راسي یا د واده ورځې دي یا د اختر ورځې دي یا د بلې شادۍ ورځې دي نو ټوله کور نارینه او زنانه په دې فکر کې دي چې یاره فلانکی اکا خوابه دی دا به راضي کوو دې له به روغبړ له ورځو فلانکی د اکا زوی خوابه دی دې دا به راضي کوو فلانکی قریب ناراضه دی دا به راضي کوو د فلانکي سره به روغبړ کوو فلانکي له به ننواتې ورځو که د کور ډریور موټروان خوابه دی د هغې لا دی خیال ساتي که د کور خادم خوابه دی سوی د هغې لا دی خیال ساتي معافي ځینې اخي لیکن په هغه شادي کې په هغه خوشحالي کې د محمد رسول الله سنت ذبح کیږي د ټوله کور د انسانانو سره دا فکر نسو پیدا چې راسئ د محمد رسول الله سره معافي وغواړو راسئ د محمد رسول الله سره صلح وکړو راسئ محمد رسول الله له ننواتې ورس د خدای په خاطر هغوی د کور د یو خادم حیثیت نه لري هغه د کور د یو موټروان حیثیت نه لري چې ته خادم و موټروان په خوشحالي او په اخترو کې خوشحاله کوې لیکن محمد رسول الله د هغې سنت ذبحه کوې د هغې پر زړه باندې داغونه جوړی د هغې زړه ستا په خاطر باندې زخمي دی او د هغې سره روغې ته د هغې سره معافی غوښتلو ته او د هغې سره معافی او صلح کولو ته تیار نه یې نن که د کور زما او ستا معاشره ده د کور یو ماشوم بچی یو بلق مات کي د بلق قیمت به څه 10 روپۍ به
نو مور هم ور باندې راغورځي په ساپیړو باندې وي، پلار یې هم په ساپیړو باندې وي، لیکن هغه نوجوان د محمد رسول الله پر زړه باندې چړې چلوي. نه د پلار ظالم پر دې تندي باندې ګونجه راځي، نه د مور بدنصیبي پر دې تندي باندې ګونجه ورته راځي چې زوی دا د چا په شکل کې ته ماته ناست دي. بیا خو نوجوان څه کوي چې د قیامت په میدان کې د شفاعت تمه لري، بیا دغه بوډا ظالم هم د قیامت په میدان کې د شفاعت تمه نشي کولی، او دا بوډۍ ظالمه هم د قیامت په میدان کې د شفاعت تمه نشي کولی چې تا د خپل نبی سره کومه وفا وکړه او تا د خپل نبی او سنتو ته په کوم شکل باندې اهمیت ورکړې. نو راسه ډېره وسوله او د انسانانو مرګ او د انسانانو اخرنی حالت دا بې باوره دی. د کورو مشران بوډاګان پر دې خپلو بچیانو باندې لږ کنټرول وکړئ، د کور مشر پر دې کشر باندې کنټرول وکړئ. د خدای په خاطر خو زما او ستا معاشره ده چې د 100 روپو تاوان درله راوړي، بیا پلاره په دا ټولو شپه کې د زوی ته د خبرو کولو سره تیار نه یې، لیکن زوی د چا په رنګ کې درته ناست دی، د زوی د شکل د چا دی، د زوی د لباس د چا دی، د زوی د سر بیشتان د چا دی، د زوی د ږیرې بیشتان د چا دی، لیکن ستا پر دې سترګو باندې ستا پر دې تندي باندې یوه ګونجه نه راځي. ایا د محمد رسول الله شکل دونه سپک دی چې ستا په عقیده کې د 100 روپو اهمیت نه لري چې پر 100 روپو باندې ناراضه کېږي او د رسول الله پر شکل او د رسول الله پر سنتو ذبحه کولو باندې نه ناراضه کېږي. نو راسه پر ځانو باندې رحم کول، پر خپلو کورو باندې رحم کول. نن چې معاشره څومره تباه ده، زما او ستا داسې شاوخوا وګورئ په دې مسلمانانو کې نن څه حال دی. په فلسطین کې د مسلمانانو د کافرانو سره جنجال دی، مسلمانان د ورځې شهیدان کېږي، لیکن د مسلمان شکل چې وګورئ د هغه د اسرائیلي د شکل یوه ذره فرق نشته. په کشمیر کې د مسلمانو د هندو سره مقابله ده، لیکن د دې ظالم مسلمان شکل چې وګورئ د هغې د هندو د شکل یوه ذره فرق نشته. ما درته وی د دې امت دپاره د کامیابۍ او د فلاح لار دا د محمد رسول الله شکل دی، دا د محمد رسول الله طریقه ده، دا د محمد رسول الله سنت دی، او دا د محمد رسول الله نقشه ده. که امت اوس هم د رسول الله پر نقشه باندې راسي، د رسول الله پر طریقه باندې راسي، د رسول الله پر زندگی باندې راسي، بیا خو رب هغه رب دی، نبی هغه نبی دی، کتاب هغه کتاب دی، اسمان هغه اسمان دی، مځکه هغه اسمانه ده. که د بدر او د احد په میدان کې د دې انسانانو د مدد دپاره فرشتې راځي، اخر د الله فرشتې ختم شوي مړې شوي، ولې بیا نه راځي؟ خو ما او تا مځکه نه ده بدله، اسمان نه دی بدل، د الله آسماني نظام نه دی بدل، بدلون په ما او تا کې دی. که ما او تا د خپل بدلون برته هغه خپل اصلي حالت ته راولو، خپل نبوي حالت ته راولو، خپلو اشکالو ته راولو، بیا به زما او ستا د مدد دپاره د الله تعالی آسماني نظام او د الله تعالی غیبي نظام په حرکت کې راځي. نو دا مو آخرنی خواست دی، دا مې اخرنی د دې نوجوانانو ته زه ډېر ځله دا وایم چې تاسو زما خبره بده مه محسوسوئ. زما په خدای قسم زما ستاسو سره محبت دی، زما په خدای قسم زما پر تاسو وسیله ده چې د وسیلې خبره نسی، د محبت خبره نسی. دا خبره زه چاته نه کوم، صرف د وسیلې او د محبت په خاطر درته وایم چې بس دی ډېره وسوله. په انسان کې د وفا او د جفا د دواړو سرش دی، په انسان کې د وفا مزاجم سته، د جفا مزاجم سته. موږ نن د جفا مزاج د محمد رسول الله پر طرف راګرځولی دی او د وفا مزاج مې د شیطان و طرف ته متوجه کړی دی. راسه په دې خپل مزاج کې بدلون راولئ، د جفا مزاج دا د شیطان پر طرف باندې راوګرځوئ، د خپلې وفا مزاج او سوچ د محمد رسول الله پر طریقه راوګرځوئ چې سبا خو که نور څه نه را سره د خپل نبي در شا خو درېدی سو، سبا د قیامت په میدان کې د خپل نبي په امت کې ځان شمارلی سو، سبا خو د خپل امت د خپل نبي د شفاعت لاس نیولی سو، او سبا خو د قیامت په میدان کې د هغې د شفاعت تمه کولی سو. نو د دنیا په لږ خوشحالي چې شیطان و تا ته ښایسته کړې ده، شیطان و تا ته رنګولې ده، شیطان و تا ته اسانه کړې ده، د شیطان په دې لږ خوشحالي، د شیطان په دې لږ ښایستو، د شیطان په دې لږ دوکه باندې مه راځه. اسانه خبره یې مه بوله، سپکه خبره یې مه بوله. د محمد رسول الله سره وفا ده او د هغې پر وفا باندې ثابت قدمه اوسه چې سبا د قیامت په میدان کې هغه زما او ستا د شفاعت بندوبست وکړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې قبولې کړي.
الله تعالی دې زموږ او ستاسو تراویح قبول کړي. الله تعالی دې هغه عبادات وګرځي چې د کومو عباداتو په خاطر ما او تاسو سرخرو یو او ما او تاسو د قبولیت مقام ته زما او ستا عبادات رسیږي. الله تعالی دې هغه روژې او تراویح نه وګرځي چې پیغمبر وایي ډېر روژاتیان داسې دي چې د تندې بغیر بل څه غریبانو ته پاته نشي، او ډېر تراوو والا داسې دي پیشلمیان کوي تراویح کوي هغې کم نصیبانو ته د بدخوابۍ بغیر نور څه ورپاته نشي. الله تعالی دې هغه روژې نه ګرځي، الله تعالی دې هغه تراویح نه ګرځي. نو ډېرو مسلمانانو چا د بیماریو متعلق او چا د نورو ضروریاتو متعلق چا د نورو حاجاتو متعلق دعا غوښتې ده. دعا به کوو، د دعا څه وروسته به بیا تراویح دا زه د عامو ملګرو ته وایم چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د دې شپې 2 سنت دي، یو د قرآن کریم ویل دي، یو تراویح کول دي. نو زموږ ستاسو یو سنت د قرآن کریم ختم پای ته ورسېدی، لیکن تراویح د هرې روژې سره جلا جلا سنت دی او زموږ ستاسو په لنډو صورتو تراویح به در پایه پورې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په ښه طریقه په هغه کې د شرکت کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على محبتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه. یا الله زموږ روژې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځئ. یا الله زموږ تراویح او د قرآن کریم ختم په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځئ. یا الله د قرآن کریم په وینا کې که زموږ قصدن یا سهون یا عمدن غلطی سوي، یا الله بل نقصان راغلی ته موږ ته معافي وکړي. یا الله د دې قرآن کریم د ختم ثواب د محمد رسول الله و روح مبارک ته په روضه کې ورسوي. یا الله چې زموږ څومره مردگان دي، که زموږ پلرونه دي، که زموږ مندې دي، که زموږ نور رشته دارانو قریبانو وفات سوي دي، زموږ د دې ختم ثواب د هغې ارواحانو ته د هغې په قبرونو کې ورسوي. یا الله د قرآن کریم په برکت سره د هغې قبرونه د جنت باغچې وګرځئ. یا الله د قرآن کریم په برکت سره د هغې قبرونه د جهنم کندې مه ګرځئ. یا الله که هغې د بدکارۍ زندګي تېره کړي، د ګناه او اعمال یې کړي، خدای ته معافي او مغفرت ورته وکړي. یا الله که به نیکوکاره په جنتو کې درجې وربلندې کړي. یا الله د قرآن کریم په برکت سره د هغې ټول د آخرت منازل ورته اسانه کړي. یا الله زموږ دې محل و کلي کې چې څومره انسانان بیماران دي او څومره په مشکلاتو کې، خدای د قرآن کریم په برکت د هغې بیمارۍ ته شفای کامل عاجله په نصیب ورکړي. یا الله چې څومره انسانان په مشکلاتو کې د خدای د هغې د مشکلاتو د حل دپاره د غیبي اسبابو بندوبست وکړي. یا الله چې څومره انسانان په فقر کې دي، په مفلسي کې دي، په مسکنت کې دي، په قرضداري کې دي، د هغې د مالی امداد دپاره غیبي خزانې پر کار واچوي. یا الله چې څومره انسانان مسافر دي، د هغې سفر په عافیت سره ختم کړي، هغې خپلو کورو خپلو بچیانو له راوړي. یا الله د مځکې پر مخ چې مسلمانان په څومره مشکلاتو کې دي، خدای پاکه د هغې مشکلات رفع او دفع کړي. یا الله موږ کمزوري یو، موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. یا الله موږ ته د محمد رسول الله پر نقشه باندې زندگی را په نصیب کړي. یا الله د محمد رسول الله سره جفا روانه د خدای ته هغه جفا په وفا بدله کړي. یا الله زموږ په زړونو کې د خپل نبی سره محبت راواچي. یا الله زموږ په زړونو کې د خپل نبی طریقه راته محبوبه کړي، د خپل نبی شکل راته محبوب کړي. یا الله زموږ زړونو کې د خپل نبی لباس او زندگی راته محبوبه کړي. یا الله فورین تندی مې د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله په مخ کې پیش کړي. او یا الله د قیامت په میدان کې مې د محمد رسول الله شفاعت را په نصیب کړي. یا الله په زړونو کې مې د محمد رسول الله د نقشې څخه نفرت مراولې. او یا الله په تور مخ مې د محمد رسول الله په مخ کې د قیامت په میدان کې مفیشه. یا الله د رسوایی او د شرمندګۍ څخه مې محفوظه کړي. یا الله د قیامت په میدان کې مې د محمد رسول الله د شفاعت څخه محروم او بې نصیبه مه ګرځئ. یا الله د مځکې پر مخ چې څومره اسلامي تحریکونه په هر نامه په هر شکل روان دي، یا الله مقصود یې ستا د دین بلندي وي. خدای ته قدم پر قدم نصرت او کامیابی په نصیب کړي. یا الله د مجاهدینو جهادونه قبول کړي.
یا الله د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. یا الله د قیدیانو در اخلاصون بندوبست وکړي. یا الله چې مسلمانان د کم مظلومیت ښکار خدای د هغوی دفاع وکړي. یا الله د مسلمانانو نصرت وکړي. یا الله د مسلمانانو د بدعملیو څخه حفاظت وکړي. یا الله موږ ګناهګار او زموږ روژې د ګناه په شکل دي. یا الله زموږ تراویح د تراویح په شکل نه دي، ورځ په ګناه کې ده، شپه په ګناه کې ده. خدای زموږ بد عملیو ته مه ګورې، خدای خپل رحم و کرم ته وګورې. خدای خپل رحم و کرم ته وګورې. خدای خپل رحم و کرم ته وګورې. یا الله د عتق من النار ورځې دي اخرنۍ عشره ده. د روژه مات پر وخت په لکونو په کربونو انسانان د جهنم څخه ازادېږي. خدای موږ د هغه خلکو په فهرست کې راولې چې هغوی د جهنم څخه آزاد. خدای دا روژه د محرومیت او د بدبختۍ او د بدنصیبۍ په شکل مه راباندې تېروې. یا الله دې روژه کې چې کوم رحمتونه دي، کوم برکتونه دي، کوم مغفرتونه دي، کومې ازادۍ دي، هغه ټولې زموږ په نصیب کې. یا الله د فسادونو دور او زمانه د زموږ د بچیانو حفاظت وکړي. زموږ د کورونو حفاظت وکړي. زموږ د قریبانو حفاظت وکړي. یا الله د رسوایۍ څخه مې وساتې. خدای د شرمندګۍ څخه مو وساتې. خدای زموږ بچیان د بې حیایۍ څخه وساتې. خدای پاکه زندگی د محمد رسول الله پر نقشه را روانه کې. خدای کورونه مې د رسول الله پر نقشه کې. خدای تجارتونه مې د رسول الله پر نقشه کې. خدای چې څومره انسانان په مشکلاتو کې دي، هغه موږ ته د دعاګانو متعلق ویلي دي. خدای چا نه دي راته ویلي، ته د ټولو په حاجاتو باندې عالم یې، د ټولو حاجتونه د غیبي خزانو صرف راکړي. چې د څومره انسانانو مشکلات دي، خدای چا موږ ته ښکاره کړي، چا نه ښکاره کړي. خدای ته د ټولو انسانانو په مشکلاتو باندې عالم الغیب یې، ته خدای ته د ټولو مشکلات رفع او دفع کړي. یا الله د قرآن کریم موقع ده، د ختم موقع ده. یا الله د لیلة القدر مبارکه شپه ده. یا الله د روژې مبارکه میاشت ده. خدای پاکه ته زموږ دعا په خپل دربار کې قبول او مقبوله وګرځوې. یا الله موږ د عاجزۍ لاسونه تا ته پورته کړي. خدای زموږ لاسونه د حرمان او د خیبت او د محرومۍ په شکل موږ ته مه راواپس کړي. خدای زموږ دعا په خپل دربار کې قبول او مقبوله وګرځوې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب يوم الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.